دا چې تاسې وینئ اوبه نه بلکې ډیزل دي، خو بیا ولې په دومره لویه کچه بې ځایه تویېږي؟ راځئ د دې لامل وګورو. په اصل کې ایران چې له لسیزو راهیسې له سختو نړیوالو بندیزونو سره مخ دی، له همدې امله ایران نشي کولی خپل تیل په رسمي او عامه توګه نړیوالو هیوادونو باندې خرڅ کړي، ځکه یې د تیلو ارزښت له اوبو هم کم بلل کېږي. همدا لامل دی چې د قاچاقبرانو لخوا په ډېره لویه کچه تیل په قاچاقي توګه پاکستان او نورو مختلفو هیوادونو ته راوړي، او ځینې حتی د افغانستان نیمروز، هلمند او فراه ولایتونو ته هم په بېلابېلو لارو قاچاقوي. ځینې خلک د موټرو په واسطه، ځینې حتی د موټرسایکلو په واسطه راوړي، خو دا لارې دومره خطرناکې ځکه دي چې اصلاً لارې نه دي. ډېر وخت پکې په سلګونه موټر بند پاتې کېږي، ځینې حتی په غرونو کې اوړي، ځینې د بېلابېلو پیچلو حالاتو له امله حتی اور اخلي. ډېر قاچاقبران دا تیل د کښتیو پر مټ هم انتقالوي، خو په دې طریقه دوی نشي کولی ډېر تیل انتقال کړي او هم یې په سمندر کې د اوښتو احتمال زیات وي. همدا لامل دی چې اکثریت یې د ایران او پاکستان سرحد ته په رسېدو سره د ځمکې په سطحه تیل اچوي او د خفیه تونلونو په واسطه یې د سرحد بله خوا د پمپونو په واسطه ترلاسه کوي، چې ترلاسه کولو وروسته یې په ډېره لوړه بیه په بازارونو کې پلوري. په دې ټولو قاچاقي کیسو ایران هم ښه پوهېږي، خو بس د بندیزونو له امله پرې سترګې پټوي.